سړیتوب نشته خبرې ته غوږ نه ږدي خبره نه پوهېږي ته خو دا هر وخت په خبره واخونده یلکه وروره څنګه چل چشتې راخیستې دي سپلی دي ولې ما تا ته نه ولې پلار نه ولې چې د سپلۍ جامې نه رایخو په دا لوی اختر کې چې مونږ د یو دانه پسه ایښو چې د الله لپاره د قرباني لپاره ته ولې چپلۍ واخیسته ته زما نور اوس ته پښه که څنګه په پښو کوې ته په پښو کوه یو وروره ته څه رقم خبرې کوې خو تاسو ته ما ویلې چې صحیح ده قرباني ده دې وخت کې قرباني اخلو ډېرې خرچې ته ضرورت نشته دی کالي مالي څه نه کوو خو ولې ما ته ور نه خصو تا ته خپله ته زما د نه پښې کوه اوس په پښو کوه ته اوس ته ځان ته ځې جامې راایخې دغه واسکټونه ایښو جامې ولې ما ته نه اخلې تا نه ویلې چې دغه واسکټ خو پر اوس کلنی دی دا سپلی د چا دي ته ولې داسې کارونه کوې دونه ښایسته چاپلۍ اخیستې دي ته ولاکت ما واغوت که ته واغوت دا ور واڅخمه ور پوهېږې ته واغونده یلکه ته څنګه واغوندې ته تا دې خو بیخي سړیتوب نشته خبرې ته غوږ نه ږدي خبره نه پوهېږي ګوره دغه د مشر رور دی هر وخت د سره مختی ته ولې په خبره نه پوهېږي هر ورځ دې بچه ته کوي ما دا تا نه مشر زه ستا زوی نه یم زه ستا بیخي زوی ته په خبره نه یې مالکه اوس دا خو کشر دی او ما تا ته وویلې چې ما ته سپلۍ اغوښتو ته ضرورت نشته دی تا بیا هم لاړلې چې دا سپلۍ درته اخلم خو دقه خو ګوري چې دغسې لیونی دی پلاره ته باور په رب وکړه نه مې ځان ته سپلۍ اغوستي نه مې جامې اغوستي ان تر خپل بچو پورې مې سپلۍ چیه نه دي اغوستي د دې زوی ته مې درېشي واغوسته چې ورور مې دی خفه نه شي پیسې دې ما ته راکړې وې که نه تا ته خو ما په دې خاطر چې دا خلک به بیا څه وایي چې دا وګوره په ظلمو زامنو کې دا پلار یې په دې بد حالات باندې ګرځي و پلاره قرباني کې مونږ خو وس نه لرو خو یوه قرباني ځان دپاره کې دا سپلۍ خو ما تا ته واغوستې ته دا سپلۍ دې ته وګوره دا په سال دی ته په اختر کې دا سپلۍ اغوندې ته دا وګوره دا ته وګوره پلاره ته دا سپلۍ په اختر کې دا خلک به څه وایي خو دا لوده دی نه پوهېږي هر وخت توبې وباسي بیا هم ما سره نښتی خلک پوښتنه وکړي چې وروره دا سپلۍ تا چا ته راوړي ګوره بچو دا سپلۍ چې زه په کوم صرف ستاسو دپاره چې تاسو ښه ښکاره شئ تاسو ځان ته وکئ ما ته نه دي په کار خو جنجال مه کوئ دا خلک ګوره شاوخوا همسایهګانه دي تربرونه هم دي دوی به څه وایي چې دا دوی په کور کې څه حال پلاره سپلۍ رانه کش کړلې خطا یې کړلې وې هور ورته شوم ته یې نشي اغوستی نو دا ولې ته دا نه پوهې کې دې شي ته ایښې دا خیر دا ولې داسې کارونه کوي دا به زه هم پوه کړم خو ته خو مشر سړی خیر دی چې هغه لږ کله ناکله غوسه کوي ته حوصله کوه پلاره قربان دې شم ګوره تا ته مې کالي وکړل تا ته مې سپلۍ واغوستې باور وکړه د تېر اختر سپلۍ دې شکېدلې هم دي خو زه وایم چې ما ته ځان بدې نه ښکاري ځکه زه مشر اولاد یم ګوره ورور ته مې جامې وکړې ویم خیر دې سپلیو ته که اوس وس نه لرو سپلۍ دې ښه دي روغې دي زوی ته مې ورته درېشي واغسته هر څه مې وکړ خو ځان دپاره مې هېڅ هم نه دي کړي کشر ورور ته مې ته راشه دلته ګوره دا مې بوتو ځان سره دې ته مې بله ورځ سپلۍ واغوستلې جامې مې ورته وکړلې اختر په ورځ به نوې جامې واغوندي کشر دی موږ په ښه ښکارو خو پلاره ته باید ښه سپلۍ واغوندې ښه کالي زه دا نه وایم دا اوس هم چې ما دا 2 څپېړې دا ووهه د همدې دپاره مې ووهه چې ستا بې احترامي کړې ده خو زما مقصد په بل ځای کې دی زه وایم ما ته هېڅ هم نه دي په کار ما ته سپلۍ هم مالئ جامې هم مالئ خو خدای ته وګورئ اتفاق اتحاد یو بل سره جنجال مه کوئ دغه به تا ورته ویلي چې دغه سپلۍ ما دادا ته اخیستې پلاره زه خبرې ته پرېغوستم سپلۍ رانه کش کړې وې اور ورته اچومه دغه عمره شی دی ما سره نیغېږي خو پلاره باور وکړه دې بېلتون ته ایښې ده نور هېڅ هم نه غواړي ګوره زه ګوره تا سره د ځان نه ډېره مینه کوم دا دې راغی دا سپلۍ تا ته اخیسته و سړی خو پوښتنه وکړي خو دا اوس ترې نه ما پوښتنه وکړله بیا بیرون وتې غوږ دې مخی دی خو دغه به دې مخکې پوښتنه کړې وه چې دا سپلۍ تا چا ته راوړي دي دا خو ستا مشر ورور دی اوس یې ما ته ګوره دا چې تلو ما ته ویلي دا تا ته سپلۍ راوړم ما ویلې مې راوړه وایي نه وایي دا خلک به څه وایي د ما ته راوړي ته پوښتنه نه کوې او مخې سره سپلۍ دا د چا ته راوړي ما زوی ته تا کالي اخیستې وه ستا زوی ته یې کالي هم اخیستي دي او وړوکي زوی ته هم درته اخیستي وو غټ ته هم اخیستي دي د مشر ورور څه کوي او تاسو څه کوئ وبخه وروره بخښنه ترې نه وغواړه
ما پوه لاره په هر وخت کې بخښنې غواړم. خیر دی زه ځان ته ولاکه دومره څه خوښوم لکه دې ورونو ته چې خوښوم. ګوره زیر وبخښه ګوره تا ته به الله تعالی اجر درکوي چې هم دې د ده ته بچیانو ته اغوښتي هم د دې کشري ورور ته دا وګوره واسکټ دې ورته اغوښتی څپلۍ دې ورته اغوښتي خولۍ دې ورته اغوښتې ده اوس مې ورته د اختر د نور هم واغوستل. بس خدای دې تا ته وس درکړي ګوره خو دا دې لږ فکر وکړي که نه دا به د دې نه که ما ځان ته اغوستی وی دا به خوشحاله شوی وی چې مشر ورور مې د ځان ته دا به اغوستي. د دې نه بعد فکر کوي څنګه چې دا ستا احترام کوي داسې به دا ستا احترام کوي په دې ښه پلاره راځه ځو ورکوی دا د خپو کې وګوره که جوړ یي خو ښه دی ما خو دې ناپ اغوستی یم ځو چې ګرمي ده. یاره بیخي بس برابر دي او بس تاسو د خدای بس الله دې در باندې په خیر زه به په زړې دې کړي. څپلیو کې وخت تېر کړم خو تاسو جنجال مه کوئ راځئ دا راوهله وروره.